څنګه چلې جوړ په خیر ښې څه دی ښه دی ولې ښه ده نظام وروره ولا ستا د خېټې پټ ډېر نری دی قسم دی دا مخ باندې دانې څنګه راختلې بیرې څه خوړلې دي دا سار پرون چې ستا خواله درګنې وه بل پرون دا خو نه وي دا نن او پرون نه وختلې دا هغه شیونه ولې خوړل تا ته مې چې ګرم خوراک مه کوه انډین خوراک و هغه مې خوړلی بیا انډین خوراک هر چا له ښه نه وي خېټه خرابوي نه 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 ګرمایش ډېر شوی دی ګرمایش ګرمایش وباسه کنه چېرته یې وباسم خلک لګېږي وروره ګرمایش وباسي ځان ښایسته کوي دا کې جمع شوی رنګ دې خراب شوی دی زه خو ولا وینه مې ګرمه ده زه څوک خو وینه نه پکارېږي دوستانو زه وینه ورکوم هلکه وینه نه خپله افغانان له ورکوم انګریزان له نه ورکوم افغانانو له وینه خره ستا وینه په کار دوستانو چې د هر چا وینه په کار و ما تره بیا میسج وکړئ صحیح ده د هر چا وینه په کار وایي خدای دې وکړي چې هر څوک و دلته ډېر بیماران شته زه به سره رابطه وکړم خلکو له وینه ورکړه د هر چا وینه په کار ووایي ما ته بیا میسج وکړئ دوستانو ځکه چې ما په افغانستان کې وینه ورکړې دلته مې بیا اوسه پورې وینه نه ده ورکړې راشه کوم ځای کوه زه چې تو راوځه بچ راوځه الله السلام علیکم وحید خیر السلام علیکم څنګه وروره ښه جوړې طبیعت دې ښه دی الحمدلله ستا دعاګانې فرانسې په جرمني کې څه کیسې دي ساتي تېر دی خپله والله شکر دی تا ښه جوړې طبیعت دې ښه دی بس الله دې ټول عمر خوشحاله لره الله دې کامیاب خوشحاله اوسه ډېره مننه ما سره موږ بس ټول عمر یو بل ته I love you او دا خبرې پرې یو نیم پکې راځي کور کې دوه لوښي هم جنګېدي څوک یې مه اوسېږي مړه ولا نظام ورور صفا خبره به کوو په یو انسان چې خپل فامیل ګران هېواد وي باید د بل فامیل ته احترام وکړي خو انسان د وخت اول انسان یو شان دی بیا بل شانتي شي بالکل د خلکو خبرو کې راتګ نه پکار نه نه ولي زمونږ نن هم ورور دی بیا هم ورور دی بیا هم ورور دی بیا هم ورور دی داسې خبره نشته دی دلته ما ته هلکانو کمنټونه هم مخکې کول ما ول هم دا جواب ورکړی چې وروره زما ورور دی او انسان په کور کې بس هغه ما ول یو مثال ورکړی په کور کې دوه لوښي جنګېږي را جنګېږي او نور ولي ته زما په زړه کې څه نشته دی بیا هم زما ورور دی بیا مې ورور دی ولا ورغلی یم هلته ورته ناست یم ګیم مې هم کتلی دی هر رقم ځای کې ورسره ولاړ یو چې چې وي په هغه ورځ د ما ته زنګ ووایي زه سره همدې دپاره ورلم چې دې دغه ورځ ده چې په کار چې زه اوس راغه ځای کې ودرېږم واقعیت دی پوه شوې هغه وخت کې راغی کېناستو ما ته میسج هم وکړو والله ته ما ته ډېره مننه مو کړه د ده زړه هم پاک دی هغه ټایم کې څه وشي سړی کار وشي بیا پې سړی وروسته پښیمانه ډېر څه خفه موږ ټول پښتانه یې زموږ په وجه زما دې قسم وی نظام لالا که مې په ټیک ټاک کې اوسه پورې بچا ځان جګې صاحب کړی نه مې ولا که بچا غرور کړی د ټولو د خپو خاورې والله هغه د غټ سره غټ شانتي که د وړوکي سره وړوکي زه صفا خبره وکړم نظام لالا ما سره چې دغه هلکان ولاړ دي وادرېده ما نه دي ورته ویلي چې ما سره دا د خدای د طرفه دي قسم دی چې د خدای طرفه دي بس نیت صفا منزل آسان هر څه د خدای ما ته څو ځل تا ته ما بل اوس خبره کړې وه دا همدارې مخامخ ته هېڅ هغه نشته دی خپل منځ کې غږېږي ورونه یې په تاسو باندې ټیک ټاک ښایسته ښکاري چې یو ځای په اتفاق یاستئ والله که څو ځل ته مخ هم راوګرځئ چې په اتفاق کړه زه نه ولا که د چا خور او مور یاده کړم په چا خپل لایفونه ګرم کم کمې ویورشپ و په خپل ځان کې مې دم و چا سپورټ کولم خو کې به نو وادرې دغه هلکان یې زموږ خولې خوښېږي او مونږ یې خوښېږو راسره کې به نه کنې ولا که په چا پسې یا کنځل او یا رد بد وي بالکل بالکل نه نه بالکل پوه شادي والا پیش شادي دراني ما ته ډېر ځل ویلې ډېر ځلې ما ته ویلې خلک اري الله کوي چې سړی رقم یا رقم خبرې کوي یو سړی پوه نه شي او کم خبره وشي یو خوله کې یو خبر راشي مجبور یې سړی وکړي بیا وروسته سړی پښیمانه واکار شوی بل د روجې مبارکه میاشت ده پوه شوې واقعیت دی دغه هو والله چې د چا نه څوک خفای قسم د هغې مونځ او دس نه قبلېږي والله ما کوشش کوم چې هغه دوه نور دهشتګرد یې هغه هم راوله دا خبره خلاص دوه څو نور څوک دي یو د ریشما سره هم جنګ دغه دی نه نه ریشما سره زما که مشکل نشته یو سړی دی وادرېده چې زه کابل کې یم کې وادرېده کېنوم او د هغه فامیل زه کېنوم زه ورته یم چې ستا دی زما سره څه مشکل تا ته خو ما اوسه پورې کنځله نه ده کړې چې ته روډونه په پردو خلکو ګرمې پلانکې نه کېږي پلانکې داسې کېږي ما وخت د سره ویلي وادرېده چې زما نوم دی نه څوک په ښو کېلي نه دی په بدو کېلي یو خبره زه کومه که چېرته په ټیک ټاک کې ګوره دا موږ خپله یو سړی تر مخه دغه کوو که یو سړی یو خبر وکړي او ته ته چپ پاتې شي ټول هغه به یو ورځې دوه به لګیا وي بیا خپله چپ کېږي ما ته غوږ کېده وه
وحید دلته ماته سل زره کمنټونه کیږي زیګ نورو مسماته ویل وحید تا پسې دا ویل وحید هغه ویل زه به تا پسې یم ته به ما پسې وې وادري په دې باندې به دا لایټونه ګرمېږي او زمونږ استاد د پښتنو خو چې دا دوه ټکېدلي دا ډېر زیات خوښېږي زه لیونی یم وادري چې زه په یو چا پسې په لیب کې کنځله وکړم یو چا پسې رد بدي ویم ما وختي ویلې په ټیک السلام علیکم نظام وعلیکم السلام څنګه سلام وحید وعلیکم السلام ما دا خبره کوله وختي مال درنو خلکو ته خلک کم کینی اوس په کوته کوم چې خزي چلې دي ته خلک ډیر کینی یو خبره درته وکم دوستانو د خلکو په دې ورځ به دریو باندې مزه کې دا ویورشپ دا واغه ما دې قسم وی الله تعالی غي خپل اوقات خي وادي ورید په سبا بیت په دې سم قرار دی دا یاد وساتئ انسان ګوره ښه زه ټوله ورځ ټیک ټاک کې ګرځم زما د سر خته سپین شو که څوک یې نه مني ما سره دا د نظام مخامخ دی راشه زما سترګو زما سر سپین شو زه په ټیک ټاک کې ټوله ورځ ګرځم زه ګورم د چا ولې ویورشپ خراب شو د چا ولې سپورټ خراب شو چا لویي وکړله چا په کوم هوسټر غرور وکړو چا کوم پنشمنټ غرور وکړلو چا څه وکړه چا څرنګه بیکاره پنشمنټ وکړو د خلکو په زړونه بچو د چا د خولې نه څه خبره وت زه ټوله ورځ ټیک ټاک کې ګرځم باید ته د خلکو منفي حالتونو پسې وګرځي چې تا نه وادري څوک خفه نه شي ریاکاري به نه کوې قسم دی بله ورځ وادري نظام روډ سره ما یو مشکل رفع کړی او زما د دغه نه کېږي ما ده سره نظام روډ ډس لایف کې ویلي ما د دې د خېټې پټ زما نه هم ډېر نه دی والله که در سره ګپ لګوم نو دوراني ماله پیسې را لېږلې وې دا چاله ورکړه نو څوک مو خلکو باندې پټې کوم څوک چې کړي خو نظام وروره زه په لا اله الا محمد رسول الله چې زه د خدای سره رابطه لرم زما د قسم وي زمونږ په کور کې ولګوه وادري زمونږ ګاونډیانو پښې مستې خوړلې خو زمونږ ولاکه تېرېږي چې زمونږ د کور خواته وادري څوک ولګي تن زه د ټولو سره رابطې لرم قسم په خدای دا وادري دا په افغانستان کې چې ورکړه درکړه کوي زه دو سره رابطه لرم په خپله کوم چې ما سره څوک زنګونه ومیسي زه کوم زه چاته اوسه پورې دا نه ما دې قسم که زما د څوک د خولې نه نوم نه اخلي ما د خدای سره رابطه ساتلې ده بنده په خپله په زړه کې رحم وکړي کوي څوک دا بنده چا جوړ کړی الله جوړ کړی ته د الله سره رابطه وکړه بنده ته ګوره ولي د سکاره صاحب خبره باندې ټول ورسېدم پوه شوم بعضې نو خبره سوشل میډیا کې وشي تا ته ما مخکې سوال کړی په ګینټو مې را سر کړی دی ته وایم سوشل میډیا خبره سوشل میډیا پورې ساتي مربوطه ساتي فامیلونو پولیس کلم دا خبره مزه ته دا ټول زمونږ ورونه دي ملګری نه روانه سبا جوړه سي ټیک ټاک کې هوسټر نیو بس ما خلک یو بل ته مخامخ کیږي خامخا یو ځکه یو بل ته مخامخ کیږي نشو نیو نیم خبره زیته نیمه شو یو سړی زیته کړی خیر تاسو یو بل غاړه ورته په دې کې ولا په دې باندې ستاسو عزت زیاتیږي کمیږي نه چې هغه ته بده خبره شي او تور ته غاړه ورکې دنیا دی ویني ګوره چې یو سړي ویل زه نیم منیم تا ویل زه منیم خدای دې باندې در نه خدای ناراضه کېږي پوره چې دی خدای دی بنده هېڅ پوره نه دی نو بعضې ګوره بعضې مې خبرې داسې که نه خیر دی هغې که ډېر هم زیاتې کړی سوال درته زه کوم یو نیم خبره شوي پرېږده دا خبر روژه را روانه سبا نه بل سبا روژه ده کوشش کوم چې ټول سره یو ځای شي کنځلې کوي ما ورته اوسه پورې بد ویلي دا څوک یادوي نظام لاله دا یو کس دی بلجیم والا څوک بلجیم والا مرسته اشنا نه دی نه نو هغه سره به دغه کومړه هغه ورته ووایو نه بس هغه نه کوي هغه نور هغه چې کم سړي پم کړی دی هغه ماته پته چې کم سړي